آیا تر اوسه مو د سرو زرو د موندلو په اړه څه اوریدلی؟ سره زر یو له مهمو او قیمتي توکو څخه ګڼل کیږي چې همدا طلا ډیره په سختۍ سره لاسته راځي، ځکه خو یې بیه هم خورا لوړه ده. خو کله مو اوریدلی چې چا دې په کوم سیند کې سره زر موندلی وي؟ د نړۍ ډیر سیندونه د سرو زرو زیرمې لري. د کومو ذرې چې د سیند له اوبو سره ګډیږي په نړۍ کې لا هم ډیر د جیولوژیک پروسې لاندې سیندونه شتون لري چیرې چې د سرو زرو ذرات او لویې ډبرې موندل شوي دي. د سرو زرو د لټون لپاره په 19مه پیړۍ کې یوه منډه پیل شوې وه، کومه چې اوس پای ته رسېدلې ده. په هر صورت په نړۍ کې لا هم ځینې داسې سیندونو سیمې شتون لري چیرې چې عادي خلک هم کولی شي سره زر ومومي. په متحده ایالاتو کې داسې ډیر ورته سیندونه شتون لري او په ځینو ساحو کې عادي خلک هم کولی شي د لږ فیس ورکولو په بدل کې د سرو زرو ترلاسه کولو لپاره خپل قسمت وازمويي.